بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم. حضراتو دسو جمود مجالسو نمونگا دا آیت شریف باندې سنه څه خبره شروع کړې ده. په دې کې د عمل صالح هغه ذکر راغلی دی. الله فرمایي چې مؤمن عمل صالح وکړي. ان الذين آمنوا چې ایمان راوړي او عمل صالح کوي، ځکه د عمل صالح تعلق د ایمان سره دی. چې هسې څوک که یو کار کوي خو د ایمان خاوند نه، کافر مشرک، د هغې ته عمل صالح نشي ویلی او نه په هغې باندې ورته اجر ملاویږي. الله رب العزت فرمایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مونږ قصد کو، اراده وکړو د دې کافرانو او د ریاکارو عمل ته. ریاکار هم د الله دپاره نه کوي، کافر هم د الله دپاره نه کوي. ریاکار د خلقو دپاره کوي، کافر د غیر الله دپاره کوي، خو ریاکار هم د غیر الله دپاره کوي. هغه هم وایي چې څوک رانه خبر شي او څوک مې د دې عمل صالح صفت وکړي. نو دواړه تفسیره پکې مفسرینو بیان کړي. شیخ صاحب رحمت الله علیه هم دغه دواړه بیانوي چې الله فرمایي مونږ قصد او اراده وکړو د کافرانو او د ریاکارو هغې اعمالو ته، ښو اعمالو ته، ظاهر کې ښه دي، فجعلناه هباء منثورا، وګرځو مونږه داسې د دوی د عمل لکه د رڼا مخې ته چې پشم الوزي، دوړه خاره ښکاري او څه حیثیت یې نه وي. د انور چې په دې روشندانونو او کړکو کې راځي، انه د هغې وړاندې هغه انور سره څه زرې ښکاري، بنده وایي ذرات دي. مونږ چې واړو نو مونږ به هغه راټینګول چې دا به صحیح لاسو کې به یې سرانه ده. الله فرمایي د دی د عمل هم دکه حال دی، ښکاري خو څه شی شته نه، هېڅ شی نشته. نو شرط څه دی؟ ایمان دی. عمل صالح چې څوک کوي نو چې ایمان یې وي نو هله به قبلېږي. څومره به قبلېږي؟ ډېر زیات د هغې صفات الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت، الله رب العزت فرمایي څوک چې ایمان راوړي او عمل صالح کوي، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، د دوی لپاره به الله رب العزت په جنات الفردوس کې ملمستیا وکړي. د دوی د ملمستیا ځای به هغه جنتونه وي. او کوم جنتونه؟ جنت الفردوس، اعلی جنت، هغه به د دوی د ملمستیا ځای وي. دا د آخرت فائدہ ده. او کوم آیت شریف چې ما ولوستو څو وارې د مجلس کې، نو هغې کې الله فرمایي چې د دې دنیا به ورته هم ډېرې فایدې ورکېږي. لویه فایده د الله محبت دی، لویه فایده د الله محبت. دا عبادت چې کله د محبت په نیت باندې وشي چې الله ما سره مینه وکړي، زه الله سره مینه وکړم، نو دغه عمل ډېر بل شان وي، د عشق او د محبت نه ډک وي. او دغه عمل چې دی نو دی بیا خالص د الله دپاره، خالص د الله دپاره. ولې؟ دی وایي زه کوم د الله د مینې نه، چې د الله په مینه کې کوم کار کېږي نو هغې کې د بل چا مینه نه شاملېږي. هغه مینه د ریا نه ګرځي، د نمود او د نمایش نه ګرځي. بیا به حضرت قبلګاه رحمت الله علیه به دا مثال ورکولو، وی چې ګوره د مجنون مینه وه د لیلا سره مجازي عشق و، مینه مجازي وه، د انسان د انسان سره مینه وه، خو هغې کې هغه حد ته رسېدلی و چې د لیلا مینه کې بل څه شی نه شامل و. څومره واقعات ورپسې فرضي جوړ شوي دي، خو بیا هم د مجنون عشق او محبت مثالي محبت و. د فرحان او د شیرینه عشق او محبت
مثالی محبتو. شیرینه د بادشاہ لور وه. یو صاحب په یو ښکلی کتاب په هغې نوم لیکلی دی خو فرهاد یې نه دی لیکلی. زما هغه کتاب ډېر خوښ دی. په یو عالم باندې یو شاګرد کتاب لیکلی دی او نوم یې ورله د فرهاد د یو مناسبت سره یو شعر باندې ایښی دی. وہ کوہ کن کی بات گئی کوہ کن کے ساتھ. هغه د غر کنستون کې خبرې خو هغه سره لړی. اوس څوک غرونه کني. وہ کوہ کن کی بات گئی کوہ کن کے ساتھ. نو هغه خپل استاد پسې دا کتاب لیکلی دی د هغه په مدحه کې چې زما د استاد صفات هم داسې وو چې هغه سره کمې خبرې وي هغه سره لړی بیا چا کې نشي راتلی. نو فرهاد هغې بیا سر کې دا لیکلی دی چې دا مې ځکه ووی چې فرهاد فقیر او عاشق او د شیرینۍ د بادشاه لور و په هغې مین. بادشاه ورته شرط کېښودو چې خامخا وایه نو شیرینۍ خو به درکم خو د شیرین درکولو دپاره یو لوی شرط دا دی چې زما د محل نه دې ته اوبه نه راځي په منځ کې غر دی دا اوبه راوله دې ځای ته نو. فرهاد تیشه یې راواغسته خپل اوزار یې وکتل او لګیا شه د غر د هغه سر نه او دې سر ته چې رانږدې شو نو بادشاه ته اطلاع وشوه چې څو میاشتې وشوې فرهاد مقتل لګیا دی او غر یې خسوریک رانږدې دی. وی داسې وشو ما خو دا ناممکناتو کې ده. دا ورته پته نه وه چې د عشق مجازي حال دا دی چې ناممکناتو کې انسان کوشش کوي نو ممکنات یې ګرځوي. ناممکنه خو دا دی چې سوړ طبیعت والا ته ووایه وایي دغه شی اوچت که نو هغه به درته شل بانې وکړي بل نه بانې به درته وکړي چړۍ نه نه ورکړي. نو هغه خو عاشق و صادق و په خپل عشق مجازي کې نو بادشاه ته چې پته ولګېده نو اوس خو به لور ورکول غواړي او دا خو زما دپاره د عار او د شرم خبره ده چې بادشاه سره لور سره یو فقیر محبت او هغه بادشاه ورکړه او شرط یې هم پوره کړه. نو بس بادشاه ووایي اوس څه وکړئ. نو چا چالاکو وزیرانو والا صلاح ورکړه چې د شیرینۍ د غم نه خبر کوي هسې په یو آواز وکړئ چې شیرینۍ مړه شوه. بس په فرهاد چې د آواز وشو چې شیرین خو مړه شوه فرهاد اوبه رایستې وې دې پله راغلې وې تیشه یې په شا وه او په شا پرېښوده او په هغه ځای باندې بس زړه یې اټاټې کې وشو او مړ شو. یو مثالي او فرضي واقع هم کېدی شي تمثیلي خو به هر حال په دې نوم باندې څوک تیر شوي دي چې فرهاد مړ شو. نو فرهاد وی ما خو دا غر سوری د شیرین دپاره کړو چې هغه نشته نو زه بیا څه کوم بس ژوند دی د الله ختم. نو فرهاد دې ته نه کتل چې بادشاه ته یې ویلو چې څه بل کار راته حواله که که نه دا کار راته ولې حواله کې بل څه به درله وکړم. هغه وایي چې سر څه کېږي دا خو یو شرط دی شرط دوره خبره نه ده خو چې زه په خپل مرام او په خپل هغه تمنا او خواهش کې او په هغه محبت کې کامیاب شم. نو چې بنده د عشق او د محبت په لار د الله عبادت شروع کړي نو فرهاد په عشق مجازي کې غر سوری کړی دی او تشپه نشي روڼولی. دا خو عشق حقیقي دی. دې کې خو به ډېر څه راځي. دا یو شعر موږ د مراقبه کې واو د هغې مطلب د اکثر وم الا یا ایها الساقي ادرک اسن و ناولها که عشق آسان نمود و ولوله افتاد مشکلها. اے ساقی الا یا ایها الساقي ادرک اسن و ناولها زر زر وګرځوه دا پیاله او ډکې کا د معرفت د شرابو نه ډکې کا. شراب د معرفت څه دي؟ عشق حقیقي. شراب د معرفت څه دی؟ د ذکر حقیقي هغه حلاوت. قسم په خدای که د دغه پلیتو دنیاوي شرابو د دې د ذایقې د عشق حقیقي د معرفت د شرابو سره دومره مناسبت وي
دومره مناسبت یې ورسره نشته. خو خلکو هغه شراب مشهور کړي دي حرام دي او بیا هم خلک وایي چې دا به څنګه او حق حلال شراب د معرفت ملاویږي او څوک نه وایي چې دا به څنګه دا ارزان ملاویږي دا حلال دي. اول انسان حریص فیما منع چې د کوم شي نه منع کې دی وایي چې دی کې بس چلي کې بدبویي ده د امتیاز بویي انسان مدهوش شي بیا په ځان نه پوهېږي هلته چې مدهوش شي ګاډې وړې وایي او چې په ذکر کې مدهوش شي نو د الله آواز ترې نه د خولې نه وځي د الله نوم یې د خولې نه وځي. الله الله د حضرت شبلی رحمت الله علیه باره کې راځي چې حضرت با یو ځل چرته زخمی شو نو خپل هغه وینې ته کتل خلکو هم کتل د وینې نه به د الله نوم جوړېده د وینې نه به د الله نوم جوړېده. اشیخ رحمت الله علیه فرمایل چې یو بزرګ چاته خط جواب لیکلو نو نه د هغه نوم ولیکه انې خپل نوم ولیکه نه خپله مدعا ولیکله انې خپل مقصد بیان کړه انې پکې بل څه ولیکل خط د اول نه تر اخره ولیکه په لفافه کې بند کړو چې هغه لړه وکړو په هغې خط کې اول نه واخلي تر اخره پورې صرف الله 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 الله. نو ورته واپس ولیکل مرید یو چې حضرت ما څه سوالات کړو تا هغې څه جواب ونه لیکل وی ما خو وس کړی دی ما خو هر څه لیکل خو زما دا ګوتې او قلم بغیر د الله د نوم نه بل څه لیکلو باندې عادت نه دی اوس او که زه وس کوم چې زه پې بل څه ولیکم دا صرف الله 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 عشق دې ته بیا ورسي دې حد ته ورسي بیا عشق حقیقي نو هغې کې بیا ریا چرته نه راشي هغې کې بیا ریا چرته نه راشي. په مجازي عشق کې څوک خپل محبوب سره بل څوک نه برابروي نه برابروي او په حقیقي د معرفت په لاره کې چې کوم محبت د چا سره شي هغه بیا ورسره بل څوک نه برابروي. د مور او پلار مینه که څوک وسو کړي دا بل چاله نه شي ورکولی هغه مینه و هغې د استاد د شیخ د پیر هغه محبت هغې کې دی څوک بل څوک نشي برداشت کولی چې مونږ نو خلک وایي چې دا به څنګه راځي نو د دې لپاره خو ګوره څه وظیفه نشته دا خو د زړه میلان ته ویلی شي حقیقي محبت چې دی پیدا شو نو معرفت د شیخ سره به الله رب العزت تا ته معرفت الهي هم درکړي. لومبنی پوړی هغه محبت د شیخ دی فنا فی الشیخ دویمه پوړی فنا فی الرسول درېمه پوړی فنا فی الله. څوک به وایي چې دا ولې د نبي علیه السلام محبت د الله محبت رستو شو مونږ وو هغه پورته شو رستو نه شو پورته دی ته یو دوه پوړی د دې پوړو نه لرې که نو بیا به درېمې ته ورسئ لاندې خو به پوړی پکار وي که نه نو چې په دوه پوړو لړکولو سره ته چت ته نشي ختی نو بغیر د محبت د شیخ نه بغیر د پناه فی رسول نه به ته د الله محبت ته څنګه ورسئ نشي رسېدی دا خو پوړی دی دا خو ضروري دی. د دې نه بغیر خو بنده اللہ رب العزت ته رسی نه. ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہے فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے. ان محبت کی عمدہ یو ہستا ہے بس قائل ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے. منگا توحید کی دا اللہ رب العزت وحدانیت پا خالقیت کے منو او محبت دا نبی علیہ السلام دا مخلوق پا محبت کی منگا دا وحدانیت قائل ہوئی چی صرف نبی علیہ السلام سر باغمی نکو او دا معرفت پا لارا باندی با شیخ چیز منگا پا جوان کے تبدیلی راستون کے اللہ رب العزت دا اغزات گرزولے دے دا اغا پا وجہ باندی با منگا اللہ تا رسو منگ با دک محبت کے بل سکن شامل ہو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات هغه څوک چې ایمان راوړی دی او عمل صالح کوي سيجعل لهم الرحمن ودا الله رب العزت فرمای سيجعل لهم الرحمن دای به وګرځي الله رب العزت ودا محبت والا محبت ور سره وکړي شي ودا دای به الله رب العزت بل محبوب جوړ کی یو معنا شاه عبدالقادر رحمت الله علیه دا معنا کړی دا چې الله فرمایي چې زه به ورسره محبت شروع وکړم
هغه اوږد حدیث تاسو ته معلوم دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله د یو بنده نه الله رب العزت رضا شي خوشحاله شي نو الله رب العزت فرشتو کې حضرت جبریل راوغواړي ورته ووایي پلانکي سره زما محبت دی نورې فرشتو ته ووایي هغه نورې فرشتې نورو فرشتو ته ووایي آسماني فرشتو ته ووایي د آسماني د ځمکې فرشتو ته ووایي هغوی ټول بیا اعلان کوي یو بل ته بیا د ځمکې دا فرشتې بیا د خلکو په زړونو باندې الهام کوي او دا ولا په زړه کې اچوي چې پلانکي سړي سره د الله مینه ده د حضرت جبریل مینه ده د ملائکو مقربینو مینه ده د ټول مخلوق ورسره مینه ده ته ورسره مینه وکړه نو ورسره زه مینه کوم ورسره ته مینه کوې ورسره بل مینه کوي زموږ شیخ رحمت الله علیه فرمایل دا مینه چې دی نو دا هسې نه ده هغې بزرګ او عالم نه لاس ورسره د میلاو کړي دي نه ورله څه ورکړي دي نه ورسره خبرې وکړي دی وایي دی مې ډېر خوښ شو وجه څه ده دی دې خوشحاله شي په دوو خبرو چې یو یې نیک بنده سره مینه پیدا شوه یو د ده په زړه باندې الله رب العزت د ښه سړي د محبت الهام راوسته دا هم ډېره لوی سعادت خبره ده چې د ده په زړه الهام راغی که د ده په ځای باندې یو بد سړي سره محبت پیدا شو بیا به څه کړو د دې وجې په هر شي باندې جومات ته په رادننه کېدو هم شکر وباسئ مجلس ته په راتلو هم شکر وباسئ د مجلس نه په وتو هم د دې شکر وباسئ چې شکر دی چې یو خدای کې مې وخت تیر کړو د یو ښه انسان سره په ملاوېدو باندې هم شکر وباسئ په ورځ شپه کې چې د امن او د عافیت وخت در باندې تیر شي په دې هم شکر وباسئ چې نه چاته شر ورسئ نه درته څوک شر راورسي په دې هم شکر ادا کړه چې نه په چا ظلم وکړي نه در باندې څوک ظلم وکړي په دې هم شکر ادا کړه چې نه دروغ ووایې نه دروغ واورې په دې هم شکر وباسه چې نه غیبت وکړې او نه غیبت واورې په دې هم شکر ادا کړه یعنې په څه کولو باندې مو او په څه نه کولو باندې مو په ښو اعمالو کولو شکر ادا کړه په بدو اعمالو نه په بچ کېدو باندې شکر ادا کړه لکه یو خراب مجلس ته مجلس لګېدلی دی یو ځوان زلمی دی او د هغه ملګري لاړل او دی لا نړو چې سهار شو نو هغه مجلس هم ختم شوی او هغه خلک هم واپس راغلی نو دی د اول شکر ادا کړي چې شکر دی الله چې د هغه خراب ماحول نه دې زه وساتله چې دا وګوره شکر دی چې زه هغې له لا نړم شپه وه په ما تېره شوه شکر دی او ښه حالت کې تېره شوه نو عمل صالح یوازې دا نه دی چې ګنې د یو کار ښه کار کولو نوم دی کله کله د یو بد کار نه د بچ کېدو نوم هم دی دا هم عمل صالح دی چې بنده د یو بد کار نه بچ نو سیجعل لهم الرحمن ودا الله به ورسره مینه وکړي الله به د خپل محبوب وګرځوي محبت به ورسره وساتي او دویمه معنی سره سیجعل لهم الرحمن ودا الله به دې مینې والا جوړ کړي خلک به ورسره مینه کوي هم ورسره الله مینه کوي هم ورسره خلک مینه کوي داسې به جوړ کړي چې د ټولو خلکو به خوښي ولې دا عمل صالح وکړه الله به ورله داسې مینه ورکړي د خلکو په زړونو کې چې دی به د خلکو خوښ او بیا به حضراتو دا معنی هم کوله چې د ده به الله رب العزت د خلکو په زړونو کې یو روب واچوي د ده خبرې ته به څوک غوږ دی د ده خبرې له به خلک وخت ورکوي د ده په خبره به خلک عمل کوي او ما تاسو ته نورې فایدې ویلې علم لدوني به وله الله ورکړي ویړیا علم به وله الله ورکړي من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعلم من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم څوک چې عمل په خپل علم باندې وکړي که لږ علم وي الله به ورته په میراث کې ورکړي ویړیا هغه علم چې ده به د چا نه ني ویلي الله به ورته هغه علم ورکړي هغه علم به ورته ورکړي د هغې زموږ مخې ته مثالونه موجود دي صوفیه کرام علما دي خو عارفان اولیاء الله بعضې پکې نه ډېر هغه په ګڼ تعداد سره هغه دي چې دا علم متداولی نه دي کړي لکه د مدرسو او دا کتابونو والا علم یې ټول نه کړی او چې کتابونه ګورې یا د هغې وعظ و نصیحت ګورې بنده حیران پاتې شي
یا لکه زمونږ تبلیغي مراکزو کې بعضې بزرگان او مشران لکه حاجی عبدالوهاب صاحب شو یا نور مشران یا اوس ماضي دي هغوی دا علوم نه وي کړي لکه طالبان چې په مدرسو کې وکړي خو چې لګیا شي بیان شروع کړي په ګنټو ګنټو بیا بیان کوي او کو علوم یې کړي وي بنده حیران شي. ما د مولانا محمد عمر پالنپوري رحمت الله علیه کیسټ به واورېدو یو څو مې اورېدلې اوس به هم په دې موبایلو کې وي چېرته یعنی په قرآن مجید په آیتونو به چې لګیا شو په ګنټو ګنټو به لګیا بل عالم به وي چې زه خو تفسیر ګورم خو زه دا نشم ویلی د هغه عمل صالح دا پیدا وکړه چې الله رب العزت د هغه په ژبه باندې د قرآن مجید د علم دریابونه جاری کړل بیا به هغه لګیا د دې وجې به بس کړه چې وخت به ختم شو بیا به د هغه وخت نور نو یعنی په ګنټو ګنټو به علماء وی وہ گھنٹوں گھنٹوں قرآن مجید کی تفسیر پر بولتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں باندې زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه پخوا به چې خلک میلاد کې ونو یو مقرر به د 3 غنټې محفل به دوی به 3 غنټې په یو آیت باندې بیان کولو دا سوي دا ګورې د دې وینا خبرې نه دي چې دوی کتابونه ډېر ویلي دي ټیک ته دا خو ډېر ښه شی ما تاسو ته مخکې وایي د علم په شان څه دي خو ورسره عمل چې دی نو هغه چارچاند ولګوي هغې بیان ته او هغې درس ته او هغې کتاب ته او هغې علم ته هغې ته بیا نورو مه ښایست ورکړي سیجعل لهم الرحمن ودا نو یو ورته علم لدوني میلاو شي ما تاسو ته مخکې ویلو دته به الله علم لدوني ورکړي دویم نمبر ورته فراست ورکړي فراست ایمانی ډېر لوی شی دی الله دې زموږ ستاسو ټول نصیب کړي کرامت نه پکار دی چې وغواړو په دې بنده بد ښکاري دا خو دا شو چې الله زما نزبرګي صادره کړي او فراست ویلی شي چې یا الله زما سینه کلاو کړي او رڼا کړي چې زه پې ښه او بد وپېژنم فراست ایمانی او دریم نمبر پای ما خبره کړې وه او دریم نمبر الهامات دي الهامات یاد ساتئ الهام به کېږي په زړه باندې ولې د الله سره به رابطه وي الله به دې چرې نه خطا کوي دی به الله نه خطا کوي مشوره که ځان له کوي نو هم به صحیح راځي او که تا له کوي او ما له کوي نو هم به صحیح راځي ډېرې غټې غټې خبرې د بنده نه پکې فیصله نه کېږي خلک وایي د استخارې دعا لولم نو ولولي بیا هم د هغې وایي څه په پته نه پوهېږم یول نه خو دا چې ته کوم په طریقې سره یې لولې د دغې پته نه لګي چې څنګه طریقې سره یې لولې دویمه دا چې تا پړه کې یو خبره ملستې نه ته وایي چې استخاره هغې طرف ته ورشي نه که نه پرېږدې به خپله خبره به پرېږدي الله ته زما په خیر او شر باندې زما علم نشته د الله علم دی او بله دا چې ما تا استخاره کوم نو ما تا تشې دعاګانې کوو هغوی ورسره عمل صالح کړی د هغوی په زړه بیا الهامات کېږي صحیح مشورې راځي او ما تا د غرض دپاره استخاره کوو او هغوی د ژوند د تېرېدو لپاره هر سهار استخاره کوي چې تر ماسخوتنه پورې داسې یو کار ونه کړم چې هغه زما په خیر کې نه او د الله د مرضۍ خلاف چې هغه کار ونه کړم هر کار د الله د مرضۍ مطابق وکړم او د خپل خیر دپاره د الله نه مشورې وغواړم مونږ صرف استخاره څه کوو بس یو استخاره مونږ چې دغه د ما له رشته ښه ده او که نه دا هم نه وایي استخاره هله وکړه چې دغه د رشته وشي لکه بس چې نو چې ته ورته وایې لکه ګوره سوچ پې وکړه که خیر پکې وایي تاسو وکئ که نه که خیر یې او که خیر نه پکې یعنې بیا په ټکر یم خو چې اوس مې دا رشته وشي بس هغه وکئ د دقې دپاره یو څیز دپاره او زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل والد صاحب چې زه هر سهار استخاره کوم خو دغه یو استخاره خو مسنون ده وی د دې نه علاوه زه بیا چې سبق لازم بیا استخاره وکړم ما یو ورځ جرأت وکړم ورته چې دا تاسو چې سبق دپاره استخاره کوئ خپله بېوقوفتیا وه بیا وروسته پوه شوم خو اوس هم هغه شان یو نو تپوس مې ته وکړه تاسو چې سبق لازم دې لپاره استخاره کوئ چې سبق له ورشم او که نه وی نه وی هر څه کې دې ته نه وایي ما څنګه وی دا د دې دپاره یي چې بنده د مخکې نه استخاره وکړي چې الله زما په سبق
تلو کې زما په سبق ویلو کې د طالبانو پر راتګ کې د هغوی په اورېدو کې خیر واچوي، ماله په ژبه کې خیر جاری کړي او د هغوی په غوږو کې خیر جاری کړي، د هغوی سترګو کې خیر جاری کړي، د هغوی په فهم کې خیر راولي، ما ته هېرې خبرې یادې کړي او د هغوی په ذهن کې بیا محفوظ کړي. دې ټولو خبرو دپاره استخاره وکړم. وی دا نه چې زه د سبق نه پاتې شم، چېرې ړه مې نه دی راته ښکاري، ښه نه دی راله سبق، نه چې سبق نه ورشم چې هغه سبق د خیر ذریعه وګرځي او فیض ترې نه خلک واخلي. او یوازې استخاره دې ته نه شي ویلی، استخاره دې ته هم ویلی شي چې ما سره خپل امداد شامل که، الله ما سره خپل امداد شامل که، زه کمزور یم. او ګورئ دا د هغې برکاتو، دا د هغې برکاتو، دا ډېر کم شوي دي. دواړو حضراتو عمرونه چې وو نو هغه څه کم 4.5 کاله هغه وخت سره وو، بیا وروسته خو ډېر وو، اتیانو د دواړو عمرونه پورته او دواړه دورې به وړه دوره او لویه دوره به دواړو په یوازې ځان باندې لوسته. چا د مشر شیخ صاحب نه تپوس وکړو، وی څنګه یې؟ وی نور درته څه ووایه ملګریه، منډې نه وو، انوالی شو، نه ضرورت شته، منډو له ډېر خلک شته، خو شکر وباسم په دې باندې هر سهار او هر ماښام چې یو 2 بوډاګان رونه دي او سهار کینی او تر غرمې پورې صحای سته او د موقوفون علیه کتابونه، یعنی 2 دورې د حدیثو کتابونه او د تفسیر کتابونه او د فقه کتابونه وخوئ. ما ته خو زه وایم چې د دې نه لوی کار بل نه ښکاري، لکه چې 2 بوډاګان دي په دوره عمر کې ورته الله دوره طاقت ورکړي، توفیق ورسره شامل کړي چې هغه لګیا وي او هغوی دواړه چې دی نو دورې پړاوئ، چې هغه دورې اوس زموږ په مدرسه کې تقریبا 6 استادان هغه پړاوئ، 6 نه بلکې د دې نه بسې وایي، او هغه به 2 بوډاګانو لوستې. الله اکبر. خو هغه به هغوی سبق خو د هغوی چای به چې دی نو هغه به 4 رکعته مونځ و. موږ خو چای سره څه شته او که نشته، سموسې چای بیا چې پرون هم دا خوړې اوس نن راله بل څه راکړه، هره مدرسه کې دغه حال، چولې بیا بل څه یا بل څه، ټیک ته لا څه بد شی نه دی، خو د هغوی چای به دکه وه، ښه د هغوی چای به دا وه چې موږ به ورته کله څه بل څه کېښودل داسې د خوراک نه علاوه بې وخته، وایي څه کوي لیوانو بس یې کوي که نه، زه به څه خورم او څنګه به یې خورم، ما خو سهار چای څښلې ده که نه. د هغوی چای سو، د هغوی آرام سو، بس چې کله به سبق منځ کې بس کو او بل سبق له به تلل، د دغه منځ کې به 4 رکعاته کوله، ورپسې به هم هغومره مراقبه کوله، هغومره به مراقبه کوله، او سبق به مختصر سبق به خو او وړو په شان به راته ګوته ګرځوله، تیلي په شان لکه تیلی چې باندې ګرځوي، او سبق کې به څه ناشنا برکت. په عمل صالح سره الله فائدې ورکوي. نو الهامات ورته کېږي، الهامات ښکلي الهامات ورته کېږي، ښې خبرې ورته، او هغوی به فرمایل دا الهام خلک د بل دپاره نه کوي چې ما ته الهام وشه دا وکوئ دا وکوئ، دا د خپلو تلو دپاره وشو. بنده ته خپله الله رب العزت رڼا ویل چې زړه کې ورله راولي چې دا کار ښه دی او دا کار بد، او د هغوی هغه مراقبه سو استخاره، بس داسې به کړه چې موږ به خبره وکړه، داسې یو درنګ به سوچ وکړو، بیا به الله دې خیر کړي، ویې کوي دا انشاءالله. اکثر خو به په بعضو خبرو کې زموږ په دغه کې مه کوئ، لکه بس پرېږدئ، په هغې کې به خیر. استخاره او استخاره ضروري شی دی. صحابه فرمایي چې موږ ته نبي علیه الصلاة والسلام استخارې دومره تعلیم راکو لکه د قرآن مجید د یو صورت د یادولو تعلیم به چې راکو، څنګه به چې قرآن مجید صورت به نازل شي هغه به راته وي، داسې به راته استخارې هم وي. استخاره نه داره دوست نشته. زمونږ د دعاګانو نه استخاره ووته، زمونږ ډوډۍ خوراک څښاک د کلمو نه خالي شو، د دې وجې برکت ختم شو. زنانه پخی هغوی په ذکر باندې پخه نه کړي، مونږ یې خورو، مونږ په ذکر باندې ونه خورو، ټول بس په دغه کې تیر شي. استخاره ډېر لازمي شی دی. مانه چې کله څه داسې دغه وشي زه رعایت کوم چې سهار مې استخارې دعا ویلې وه که نه، کمزوري یو بیا هم
أغداد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير ثم بارك لي فيه حيث كان ثم أرضني به. استخاري دعا ده الله دې مونږ ته د دغې دعاګانو د ویلو د استخارې کولو د الله سره د تعلق جوړولو د عباداتو د اعمال صالحه او توفیق را نصیب کړي. الله ته منظور په استخارې و بیا خبرو مو کو دې معنا او ترجمه بدلته ان شاء الله کمل مجلس کې الله ته منظور وي ژوندون ان شاء الله وبکم. وعلیکم السلام. و اذا مراقبه کوم خو ما سره ریکارډ مراقبه ده نو هغې ته سترګې پټې کړم هغه اورم نو ما نه مخکې چا تپوس کړی د شیخ صاحب رحمت الله علیه مراقبه هم چا ریکارډ کړی وه نو هغه کوم نو ما وی کوی مشر عالم خو میدا ده چې هسې نه هغې سره عادت شي بیا بغیر د هغې سته توجه نه برابري هسې که کله کله ما د دې لپاره چې د زړه هغه کیفیت پې بدلی نو ښه دی خو کوی مراقبه ځان له یوازې خاموشه او داسې هم کېدی شي بعضې زموږ مسافر ملګري یا لري نو هغوی وایي مونږ یې کوو او که نه کوو ما ته لالکان بیا ووایي یا چېرته ملاقات کې ما ته ووایي ځکه زه خو په موبایل هم اوس خبرې نشم کولی نه کوم خط هم نشم لوستی نه راته ورته مې ویلي دي چې نه راته وخت دی نو بیا ورته زه ووایم ځه چې مجبوري ده نو کوئ یې دغه وخت کې ناست یې کولی شئ نو ښه ده دا هم د هغې یو ذریعه ده مونږ په دې وجه دا شی پرېښودلی عام وخت کې تاسو سره ملاقات کول غواړو نن به وشي که نه نن خو عام وخت دی اوس خو وخت مو مختصر دی نو که بیا وروستو کېدی شي نو ملاقات خو کېدی شي بعضې وخت کې د بعضې ملګري دا خو ستا پورې نه وم ملګریه خو سوال یې دوره ني او هیبت ډېر راولي په ځان هم او په مونږ بېګا د پنجاب او د لرې لرې مېلمانو او ما به هغوی ته وي درنګ پس چې روټۍ وخورئ وي خورو خو دا یو ملګري چې دی پنجاب دی نو دی وی د پردې سوال جواب کوي بس الله مې زړه کې واچول ما ورته ویم پردې به ني خو دی هسې مې وخت ضایع کوي مې را دي شي که نه هغه وایي نه زما د پردې سوال جواب هغوی مې ټول رخصت کړ نو بیا یې هم ویې هغوی وی نه مونږ به ورشو خو د دی یوازې یېرېږي ما خو تاسو ته وایي چې لږ وهمي دی چې را نږدې شم د پردې سوال جواب سره وی په دې زړه مې داسې بوجي او ناشنا ناشنا خیالونه راته راځي ما دا خو د پردې سوال جواب دی دا نه سره پردې سوال جواب مې لیونیه په جواز زه به څه کوم ما ته به څه به کېده تاسو خبره هغه د هغې دپاره ټول مېلمانه بند کړي وو په ځای باندې نو داسې یو خو دا ملاقات وي نو ملاقات هغه خو په لږ څه کېږي جی مال کې برکت دپاره لا حول ولا قوة الا بالله حافظه کمزورې ده نو الم نشرح صورت مکمل مازدیګر مونځ نه وروسته وځله الله دې ورله قرآن مجید تلاوت ورزده کړي ورته کور والی تلاوت نشي کولی الله دې ټول بیماران مور دی بیبي ده او زوی دی الله دې ورله صحت ورکړي اجازت دی زما ماسی ته دی زما په حزب البحر ویلو کې اجازت دی خو زمونږ والا طریقې سره زمونږ والا طریقه ډېره مختصر ده د مازدیګر نه وروسته ده هغې سره ورته زما اجازت دی هغه نورې ډېرې ګرانې دي خپلې هم نه کوو بل ته هم نشو ویلی او بل مونږ ته اجازت په دې کې دی ښه حزب البحر وائے ٹول ملگری وائے کوشش کوئی وہی دوسری بات یہ ہے کہ اکثر 5 صورتوں میں درود لکی درود ماہی دعائے گنج العرش وغیرہ ان کا پڑھنا کیسا ہے نانشتے دا موائے درود تنجینا وائے او نور درود دی 40 اغاج کم شیخ الحدیث سے لکلی دی اغام دی چہل درود شریف دی هغه وایي خدا دې کې څه الفاظ داسې دي چې هغه نه دي پکار درود لقي ماهي دعای گنج العرش دا مو وایي درود تاج هم دی هغه هم نشته هغه هم وایي
بس الله دې درله بیا تعلق جوړ کړي چې د الله لپاره محبت او الله دې بیا ستا ملګرتیا د هغه ملګري سره قایمه کړي. او یو ملګری وایي چې لطیفه 4 میاشتې پس بدلیږي، ړومبنی که نه باقي هم داسې دي. نو تا خو سم سوال کړی دی د دې لپاره چې رګنې نورې به هم 4 میاشتې وي او بعضې خو تنګ کې ته تنګ یې چې یاره دا ولې 4 میاشتې خو ډېر زیات دی، دومره وخت خو موږ سره نشته. نو دا خو به کوې او څه چل به وشي، موږ به دا به بیا تازه کوو چې زمونږ رابطه او تعلق کټ نشي. وهم او شک ډېر خراب بیماري ده، الله دې تې ښه کړه سره زمونږ د ټولو مریضانو، او موږ له دې الله تعالی عافیت والا زندګي راکړي. ملګریا که الله مې بیړه پار کړه نو تاسو به پورې کوم، او که ستاسو بیړه پار شو ما به پورې کوئ. وظیفه ربي اني لما انزلت الي من خير فقير دا اولاد نارینه دپاره بیا به طریقه درته دی ولیکي. حالات دی الله ښه کړه او قرض دی الله لرې کړي. الله دې والد صاحب له صحت ورکړه، فالج وهلی دی، الله دې ورله صحت ورکړي. ابان نوم صحیح دی، ابان عفان هم صحیح دی. ته وایه چې ابان خان څنګه دی، نو محمد ابان وایه نو خان ورته لګې خو ستا خو نه دی په کار دو. بس لا حول ولا قوة الا بالله وایه چې مل پیسې دې بند دي. داسې من دغه کو دا خو تا د ښه پته نه اوس هسې هم داسې رشتې سره د مخکې نه تعلق یا محبت دا ټیک نه دی. او دویمه دا چې بیا شیعه ده نو هغې سره بلکل تعلق، او بیا چې ته وایې چې واده شو نو شکر وباسه، 2 رکعته شکرانې مونځ وکړه چې خدای د ګند نه خلاص کړي. او د پیر او د نهي په ورځ باندې انشاءالله دلته کې د ختم نبوت کورس دی، ټول پکې شاملې دی، یوازې طالبانو دپاره نه دی، سټوډنټان تعلیم یافته طبقه اردو باندې چې څوک هم پوهېږي هسې هم راځئ ورته انشاءالله. د پیر په ورځ ماسپښین نه تر مازدیګره، بیا د نهي په ورځ د ماسپښین نه تر مازدیګره، نو بس هغې له راځئ انشاءالله راتګ کوئ. د ختم نبوت ډېر لوی نسبت دی، الله تعالی به هغه نسبت انشاءالله نصیب کړي، الله دې نصیب کړي زموږ ستاسو. او زموږ مفتی راشد مدني صاحب به انشاءالله راځي، هغه خو ډېر ښکلې لیکچرې ورکوي او ډېر ښه مقرر هم دی، ډېر ښه خطیب دی، ډېر دسترس دی د قادیانیت په هغه شیطانت باندې، ډېر ښه دسترس دی، هغې ورته ډېر معلومات دي د ختم نبوت په حوالې سره، دلایل ورته ډېر لوی الله تعالی ډېر طاقت او فهم او فراست ورکړي. خو خوبونه دي چې تا والد صاحب زموږ ټول لیدلي دي، خو خوبونه. دعا وکړئ. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف یا الله تعالی زموږ ټول حوایج پوره کړي، مشکلات حل کړي. دغه کورس او د ختم نبوت دغه پیریډونه یا الله په ډېر ښه طریقې سره وکړي. څومره خلک ملمانو، مسافر، طالبان، سټوډنټان چې پکې شاملېږي، استادان، لیکچرران، هرې طبقې والا ورته راولي او مستفید او مستفید یې وګرځوي. صلی الله تعالی